د کندوز والی الحاج مولا نثار احمد نصرت د دغه ولایت دشت ارچي ولسوالۍ ته د سفر پر مهال له یو شمېر علماو سپین ږیرو او د ګذر له وکیلانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او وړاندیزونه یې له نږدې واورېدل. د دنیا و آخرت د موته ښایسته کیږي. ښاغلي والي خلکو ته د وینا پر مهال اسلامي امارت د خلکو خدمتګار حکومت وباله او زیاته کړه چې خلک باید له نظام سره همکاري وکړي او پر وړاندې خپله رښتینولي دوامداره وساتي. هر یو عالم مو، هر مجاهد مو، هر ولس مو، هر سپینګیری مو هغه که معمولی د شریعت خلاف څه کار ویني ټول ولسو نظام ملاتړ ده، دا د هغې مخنیوی کولی شي. په دې برخو کې تاسو پوره همکاري غواړو. دغه نظام د تاسو په قرباني، د تاسو په زحماتو باندې راغلی ده. څنګه هم چې دا 20 کاله د دې ملاتړ وکړه، اکمال هم کړ، اوس له هغې نه ډېر ضرورت ده ورته. دا مسؤلین دي، مجاهدین دي، دا ټول د تاسو بچیان دي. دوی ته ښه رهنمایي وکړئ، دوی ته ښه توصیه وکړئ. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي دې ولسوالۍ ته د والي له راتګ څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د هېواد د پرمختګ په لاره کې د اسلامي امارت د فعالیتونو او هلو ځلو بشپړ ملاتړ کوي. دوی دا هم وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره امنیت ټینګ شوی او د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خوشحال هستن، همگی مسرور هستن به خاطر از اینکه هیچ وقتی نبوده که در حکومت‌های گذشته کسی آمده باشه به صفت والی مشکلات مردم از نزدیک صحبت کرده باشه و شنیده باشه و پرسان کرده باشه، کسی نیامده. امروز که والی صاحب اینجا تشریف آوردن با اعضای میتیشان، مردم همه خوشحال است از اینا. د کندوز والي په داسې حال کې نوموړي ولسوالۍ ته سفر وکړ چې له دې مخکې هم د خلکو د ستونزو د څېړلو او دولتي ادارو څخه د څارنې په موخه یو شمېر نورو ولسوالیو ته سفر کړی و.